السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې د شپانه څخه پسه لیوه وخوري. د شپانه زامین دي که نه دي زامین، یعنې د هغه د پسه خاوند د ده څخه قیمت اخیستلی شي که نسي اخیستلی. محترمه په توای بجازیه کې وایي که لیوان ترې زیات وه بیا زما نسته تاوان نسته، او که لیوه یو و بیا په دغه صورت کې دغه راعي و شپانه زامین دی، ځکه امکان لري چې دی د مقاومت د لیوه سره وکړي او هغه پسه دې ځین خلاص کړي. نو که دوه له دوو لیوانو سره خو نو هغه بیا چم نسي کېدلی، ځکه خو که د یوه سره دی مقاومت کوي یا بل حمله کوي. نو البته په دې صحراو کې چې کوم شپنیان دي، رمې پیایي سپي ورسره وي، نو کوم وخت چې دا لیوه حمله وکړي پسونه وخوري، نو دا خلک عادتا د ده څخه تاوان نه غواړي، ځکه وایي دا خو د ده په وس کې نه وه، ده دا کار قصدا نه دی کړی، نو خو لیوه دی پر پېښ سو، دی خو یې د تر وسه پورې بچاویي. خو که دعوه سره وکړي په شرایط کې هغه د پسه خاوند حق ځینې غوښتلی سي. په توای کمیلیه صفحه 109 نو دغه رنګه به څنګه چې رواج دی په دې پښتنو کې چې شپانه څخه لیوه پسه یوسي، نو دوی په شپانه کار نه لري، بس پر دغه طریقه دی دغه تعامل و عرف و رواج پسې پاتې سي، خیر به پکې وي. ځکه بیا هېڅ شپانه رمې ته ځان نه مؤذب کوي، وایي دا خو نو لیوه دی خامخا به یو شی خوري، نو شتې له ما زما نه اخلي، نو خو زما ګټه څه سوه. نو شریعت ته دې دا مسله نه پېښېږي، بس لکه څنګه چې رواج دی پر دغه رواج باندې دې پاتې سي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.